بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مشهور ټیک ټاکر حزان هغې وایي واده وکړو، کومه ویډیو چې دا هغه هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. حقیقت څه دی خو د هغې نه مخکې راشئ یو ویډیو ویې وګورئ. وای دا یو شعر دی د چا د نیکه د سیټه د چا نیت ډالۍ وي غوا نه وه وای وخت چې د خنداو تا به نه خندل ای نیا وای وخت چې د خنداو تا به نه خندل اوس چې راته خاندې چې غوا ښکاري. نو کومه ویډیو چې وه هغه هم تاسو وکته، په کم کې څه شعرونه ډالۍ کړي. خو ویډیو طرف ته راځو او په کم په سوشل میډیا چې ویلی کېږي چې حزان ټیک ټاکر هغه واده کړی دی، ورسره کم ویډیو تصویر چې دی هغه هم شیر کېږي. یعنې تاسو چې کومه دا ویډیو وکته دې نه علاوه یو بله ویډیو کم چې د چا په یو واده کې ناست دی او په هغه واده کې ورسره کم د واده زلمی چې دی هغه ورسره هم ناست دی او دا یې په خوا کې ناست دی. بیا خلکو هغه ویډیو راغستی دي، یعنی په دغه واده کې داسې چل ورسره شوی دی کم د چا واده چې دی او د دې کم څېرې چې دي هغه یې ورته اچولي دي، بیا خلکو راغستی دي او هغه شیر کوي او وایي چې آیا اذان ماشوم چې دی هغې واده هم وکړو. ډېره زیات یو غلط خبره هغه په سوشل میډیا شیر کېږي. نو اوس به تاسو وایي چې آیا تاسو ولې ویډیو جوړوله؟ ما هم تاسو سره دا شریک کول چې آیا دا کې څه د واده څه حقیقت نشته. یعنې په ټیک ټاک باندې بار بار دا ویډیو مخې له راځي او بس دغه خبرې پکې کېږي او کم کمنټس چې دي هغه خو بیا ټول پښتانه وایي مبارک شه مبارک شه داسې ورته وایي. که ستاسو یاد وي په یو څو میاشتې مخکې یو ویډیو هم په سوشل میډیا چلیده، داسې غلط ټایپ ویډیو، په هغې کې هم حزان چې دی هغه بدنام کړی او خلکو ویل وایي د حزان کم غلطه ویډیو چې دا وایي هغه مخې ته راغلی ده. نو بیا د هغې کم حقیقت او کم مکمل معلومات چې راووته نو په هغې کې هغه د هغې هېڅ قسمه داسې څه نه وو چې هغې باندې اذان یا د اذان باندې کوم الزامات لګېدو په هغه کې څه حقیقت وو. نو داسې کم غلط خبر چې دی چې د یو شي څه حقیقت نه وي هغه مه شیر کوئ، ځکه که موږ وګورو زموږ خیبر پښتونخوا کې چې څوک هم مشهور شي نو بیا پسې خلک هغه مختلف قسمه داسې غلط او څوک یې سپورټ کوي، خو زیات تر خلک زه به دا ووایم چې هغه بیا سپورټ نه کوي او د هغې کمې خپې چې دي هغه وایي. نو دغه لنډه شان ویډیو وه، کومه معلوماتي ویډیو وه تاسو سره م شریک کړه. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.